ومن یتق الله، څوک چې الله نه یریږي او تقوی اختیاري، نو الله وی چې زه به د هغې معامله اسانه کړم. که تاسو ته معاشي مسلې دي، نو الله وی ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. که تاسو ته رزق او مالی مسلې دي، یعنی ما نه یریدو والا جوړ شئ، تقوی اختیاره کړئ او زه به ستاسو دپاره مخرج به جوړ کړم، یعنی د بهر وتو لاره به وباسم. تاسو دا تصور وکړئ چې تاسو یو کمرې کې بند یې او چاپېره دیوالونه دي او تاسو ته ورم نه ښکاري او بهر وتلو لار هم نشته، خو الله ستاسو لپاره هلته ضرور به یو مخرج جوړ کړي. ویرزقه من حیث لا یحتسب، او هلته نه به رزق راکوي چې کوم ځای نه ګمان هم نه کړی. زه تاسو ته یو کیسه اورم چې یو سړی و چا نوم حاتم الاسم و. ډېر نیک کس و. نو یو ورځ هغې خپل کورنۍ ته وویل چې زه حج له روان یم. نو هغې ویل چې ما اراده کړې ده زه حج له ځم. نو هغې ورځو کې د حج ډېر یو اوږد سفر به او ډېر وخت به لګېدو. نو هغې ویل چې زه پریشانه یم چې زه لاړم نه ستاسو خوراک خلاص نشي. نو تاسو څه ویې؟ نو هغې ښځې ورته وویل چې تاسو اوس مه ځئ، بیا چېرته لاړ شئ. خو کوم چې هغې وړه لور وه هغه ډېره خاص وه. هغې ویل ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، تاسو لاړ شئ، الله به موږ ته راکوي. نو هغې پلار ته اطمینان وشو او هغه لاړ سفر باندې. خو څنګه چې لږ وخت تېر شو نو کور کې راشن خلاص شو او دا ټول کورني کسان هغې وړې جینۍ باندې وکارېدل چې دا هر څه ستا په وجه وشول. نو هغه خپل کمرې ته لاړه او الله ته یې دعا وکړه ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. الله دا تاسو ویلي دي او ستاسو خبره حق ده چې څوک هم تقوی اختیاري، نو تاسو هغې لپاره مخرج وباسئ او هغې ته رزق راکوئ. لا هغې دوا یې کوله چې چا ور وټکو او کله چې هغه لاړه نو ګوري د بادشاه سپاهي ورکې ولاړو او هغې ورته وویل چې بادشاه راغلی دی او هغه دلته نه روان دی او هغه تږي شوی دی، نو ورته لږ اوبه راکئ. نو هغه دننه لاړه او ډېر ښایسته لوښي کې ورته اوبه راکړې. نو هغې سپاهي اوبه واغېستلې او بادشاه ته یې ورکړې. نو کله چې هغې دا اوبه وڅښلې نو هغې ته ډېر ښه محسوس شو. نو موږ ویلی شو چې الله هغې زړه کې نرمي پیدا کړه. نو هغې خپل سپاهي نه پوښتنه وکړه چې دا اوبه دې کوم ځای نه راوړې دي؟ نو هغې ویل د حاتم کور نه. نو هغې ویل چې دا مشهور حاتم کور نه؟ موږ ته خو هغې کور ته بیا تلل پکار دي. نو سپاهي ویل چې هغه حج له تللی دی. نو بادشاه ویل چې دا خو بیا زموږ ذمهواري ده چې موږ د هغې کورني پام وکړو. تاسو خبر یې چې زاړه وختونو کې به دا سکې به تیلو کې به وي. نو کله چې هغه هلته نه روان و نو هغې یوه تیله د ور مخکې کېښېده. الله خوښه وه چې هغه نور هم ورته ورکړي. نو هغې خپل سپاهیانو ته ویل چې څوک راسره مینه کوي نو هغه به هغسې کوي چې څنګه ما وکړو. نو ټولو زر د خپلې پیسې هغې ور مخکې کېښېدې. نو هغې وړې ماشومې ډېر وژړل. نو هغې مور ورته ویل چې ستا مازغه سم دي چې کله موږ لوږې نه مړ کېدو نو ته خوشحاله وې، چې اوس پیسه راغله نو ته ژاړې. نو هغې ویل چې دا وګورئ چې یو انسان موږ ته رحم په نظر وکتو نو موږ سره څه وشو، او هغه ذوالعرش المجید چې رحم په نظر وګوري نو بیا به څه کېږي.